يريږي د اغنا ان الله نا ولا يخشونا او اغوینه یریږي احدن د چانا الا الله سوا د الله نا ان تا چې دا کار کوي د رسالت د پیغمبر رسانی کوي یا موږ تاسو ټول تعالی فرمایي چې کله دا کار کوي نو خلکو نه یریږي او الله تعالی په سورته مائده کې وعده کړی دا چې والله يعصمك من الناس الله به خلکو نه بچ کوي نه دی وجنه خلکو نه یریږي ير حق د الله نه اغنه یریږي او دا کار کوا او جرأت سره کوا کم کار چې الله حکم کړی وي باغه کې تا ته رکاوټ مشکلات جوړيږي تا کار کوا الله به تاسو سره ملګرتیا کوي الله تعالی الا الله سوا د الله نه وكفى بالله او کفی د الله تعالی حسیبا دا ډېر خطرناک ټکی دی په دې ځکه چې حسیبه حساب غستون کې یعنی تا د پاره چې کومه پکيو کې نو الله بدنه حساب کتاب اخلي او هغه خلقو د پاره چې په دې کار کې تا ته رکاوټ جوړي او مشکلات جوړي او الزامات لګي او وغیرہ وغیرہ هغه نه به الله حساب هغه سره به الله تعالی حساب کتابو کې الله تعالی دې موږ د سخت حساب نه بچ کی ما کان او نه ده محمد صلی الله علیه و وسلم څنګه چونکی دوی ویل چې زید رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو الله ته جواب ورکړي چې نه ده محمد صلی الله علیه و آله وسلم ابا احد پلار د هیچا من رجالکم استاسو د سړونا ذکر غوسره زمونونه او چې کوم په مشمالي کې مرشي وفات شوی دي نو د سړو په بنیاد باندې خو هغه سره د چاپلار دی نه هغه سره د لونو پلارو ولكن او لیکن رسول الله اغا رسول د الله تعالی وخاتم النبیین او اغا اختتام د پیغمبرانو دنه بعد بل پیغمبر به ناراضي او د دې آیت کې بیا چې کوم خلکو دا دلیل جوړ کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه بعد وحی بجاری وی لکه څنګه چې قادیانانو کړی دی او د موږ چې کوم پیغمبر دی دا مسیح موعود دی دا هغه عیسی دی چې کوم باره کې یا هغه مسیح دی چې قران کې پیشنګویان شوی دی وغیرہ او هغه وایي چې دا خاتم چې کوم دی دا غته د موه غته ویل کی غمی ته ویل کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت داسې په نور پیغمبرانو کې دی لکه غته کې چې غمه نمایاوي او دیو جناب دا اختتام نه د پیغمبرانو بهرال دغه سره خپل تعویلات دي او ټول رښتیا او دروغ را جمع کړی دي او غنه یو هغه جوړ کړی دا تحریک بنیادی طور باندې د جهاد په خلاف جوړ شوی وو د دې اصل مقصد دا او اصل مقصد دا نه وو چې ګنې د خپل غلام احمد قادیان نه پیغمبر جوړ کیو خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر ونه منی دا انګریزانو چې کله دا تحریکونه شروع کېدل د انګریزانو په خلاف باندې د جهاد هغه بنیاد باندې دي دا تحریکونه مسلمانانو کې جوړ کړل چې جهاد ساقط کی د زیات نه کیږي بیا هغه د بارادي بهانه جوړ کې چې امام نشته او اتحاد نشته او جهاد وغیرہ 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 نو هر تحریک یا هر چا په باره کې چې غلط تاسو معلومات کوي دا بنیاد ته ځان رسوي چې د محرک سره نو هغه به تاسو ته پته لګي اوسه پورې د هغه مرکزونه د هغه دفترونه د هغه مشران دا اوسه پورې انګلند کې دی هغه سرپرستی کوي هغه ورته باقاعده د ټي وي چینل ور کړی دی هغه باقاعده د هغه ټول خرچې پوره کوي يهوديان سره تعاون کوي زموږ پاکستان کې هغه کار کوي ډیر زیات مسلمانانو په نورو ملکونو کې هم ډیر زیات کار کوي او دا هغه کار مقصد هم دا دی چې خلکونه د جهاد او د قرآن کریم د تعلیمات خلکونه لري کی او چې کوم دي ځام ورته ګډوډ کی وکان الله او د الله تعالی بكل شيء په هر یو شی باندې علیما پوها او دې باره کې شک مسلمانانو تشتنه او دا بخبل په دې کې مدا خبره قائمه ده په نور آیتونو کې مدا خبره قائمه او ثابته ده چې د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر بنا راځي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای انه لا نبی بعدی ما نه رسول بل پیغمبر بنا راځي دې باره کې بشمار احادیث دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او چې کتابونه لیکلي تقریبا 100 پورې غي تعداد را جمع کړي د احادیثو لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ د پیغمبرانو مثال دیو تعمیر دی او په دې تعمیر کې د یوې خخت ځای پاتې وو او هغه خخت ځای ما پکې دینه بعد بل خخت په دې تعمیر کې بنا راځي ما نه بعد بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف حدیث ته چې زما د قیامت مثال داسې دی یعنی ما نه بعد په قیامت راځي خو بل پیغمبر بنا راځي دغه موږ کې د بل پیغمبر هغه نشته دی دا نورم ډېر بشمار احادیث دي او الحمدلله موږ تاسو په دې باندې ایمان د واقعده ده یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذکروا یاد کئ الله اعلی تعالی ذکرن په یادولو کثیرا ډیر سره ډیر یاد کئ الله تعالی هر وخت یاد کئ الله تعالی او دا د سیو عبادت دا ذکر چې د باره کې سورۃ عنکبوت کې تاسو اوریدلی دي چې ولا ذکر الله اکبر دا الله ذکر ټول نه لوی عبادت ته ټول نه لوی خبر ده د لپاره تا ته نه د قابی ته مخکې دو ضرورت ته نه تا د لپاره خامخه او دس کې دو ضرورت ته نه خامخه د قدرت دو ضرورت ته نه د کیناستو ضرورت ته کم کیفیت کې چې ته هر کار چې ته کوي ته باغ کې د الله ذکر کولای شي
او دا عبادت په هر حالت کې جاری ساتل شي الا دا چې په باتروم کې داسې حالت کې چې هغه وخت کې استاد د الله یاد نه خالی په کار نه ده بغیر چې تاسو د الله د یاد نه خالی نه وي په هغه وخت کې ته په شبه باندې د لږ احتیاط کوه نور دا داسې عبادت چې هر وخت کولای شي وسبحوه او باقی بیان کې هغه بکرتن سحر و اصیلا او مقام ان ډیر هر وخت کې سحر او مقام هو الذی الله غزاد یصلی چې هغه درود وایي یعنی مهرباني کوي رحمت کوي علیکم پتا سبحان دی وملائکته او دغه فرشتي ليخرجکم د پارا چې راوبسي تاسو من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته د باره کې مخکې آیتونه ما تاسو ته لیکو کړیو چې الله تعالی باقاعده دغه خوخه دغه خواهش دغه تاسو باره کې خوخه چې تاسو د تیارونا رڼا طرف ته راوځي تیاری ډېری دي مختلفې دي شرک ده بدعات دي وغیرہ وغیرہ او رڼا کی आवाज چې هغه د الله تعالی دین ده هغه د الله تعالی دین ده وکانا او د الله تعالی بالمؤمنین بمؤمنان باندې رحیما مهربان رحم کوونکې تحیتهم دوی د پاره دعاوی د تحیه چې کوم ځای کې راشي دا د هغه وخت کې د عربیانو خبره دا و چې حیاک الله ته الله تعالی ته ژوندې وساتي تا د پاره د ژوندۍ وي زمونږ دعاګانې تاسو سره د ژوندۍ لپاره موږ هم پښتو کې تقریبا هم دا کراږي یا د مل ترجمه الفاظ وایو دا قران کریم کې د جنتیانو لپاره هم راغلي دي سلام لپاره هم راغلي دي مراد دې نام د دعا د سلام ده سلام بوي په دوی باندې دعا بوي دوی لپاره یوم په غورزي یلقونه چې دوی سره به ملاقات وکي سلام د سلامتی هغه لپاره بدی لپاره امن وي چې کوم ورځ سره بدی ملاويږي هغه ورځ کې بدی په امن بکی بوي وعد او تیار کړی دی لهم دوی د پاره اجرا کریما اجر د عزتمن اجر الله تیار کړی دی یا ایها النبی اے پیغمبر ان بشکمغا ارسلناک راستولت شاهدن گواہی ورکونکې مبشرا او زیر ورکونکې ونذیرا او ير ورکونکې گواہی ورکونکې دې باره کې مخکې ما بار تاسو ته تقریر کړی دی دا گواہی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذمہ داری وا هغه په خلی باندې گواہی ورکړی دا چې الله یو دې شریک نه لري او الله تعالی عملی طور باندې هم د دې خبره ثابته کړې وا چې الله یو دې شریک نه لري او دا خبره نور خلق ته هم رسولې وا دا دعوت نور خلق ته ورکړې او بیا هغه خلق باندې پیغمبر علی السلام په خپل گواہی وکړه چې گواهی تاسو چې ما تاسو ته پیغام رسانی کړی دا او دک گواہی به رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت کې به هم کوي قیامت کې به هم کوي چاته چې دا پیغام رسیدلې اب گواہیو کې چې ما په خبره ده تر رسیدلې وا خود منلې نه وا او دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې نور پیغمبران راځي نه نو دی وجنه د گواہی ذمہ داری په موږ تاسو باندې ده موږ تاسو به دا کار وکړو وداعیا او داعی یعنی بلون کې دعوت ورکون کې الى الله طرف ته باذنه په حکم د الله باذنه په حکم د هغه ان الله تعالی وسراجا او یو دیوا بلیدون کې شی مومبتی دیوا بلب د هر شي ته ویل کېږي میاش دی مستر کې تم الله تعالی سراج ویل دي منیرا روخانا پړکیدون کی وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو سړوتا مؤمنانو ته بان چې بشکا لهم دوی د پاره من الله د الله تعالی طرفنا فضلا فضل د کبیره لوی ولا تطع الكافرين او ته اطاعت مکوا د کافرو والمنافقین او د منافقانو ودع او پروا مکوا اعذاهم د دې تکلیفونو پرېګ دوا دی په خپل تکلیفونو کې وتوکل او تزان اسبرا علی الله بلا تعالی باندې وکفا او کافی ده پورا ده بالله علی تعالی وکیلا کارسا ذمہوار بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا